अस्सलामुअलैकुम ज़ैम डॉक्टर हज़रत बिलाल ख़ान ज़मनन टॉपिक दे द खपू तली सोज़ेदल यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम वजह सदा वली सोज़ी د कमी बीमारी د वجې د خپې سوځي او چې کله هم شپه شي نو د خپې سوځېدل سیوا شي. زه به په شاټ یو خبره وکړم. نیوروپیتي څه ته وایي، وجه یې څه ده او دا څه بیماري ده. نو چې کله هم زموږ نروس یعنی کم په پښتو کې چې اعصابي رګونه ورته وایو دا کمزوري شي، ویک شي، هغې د وجې دا بیماري کېږي. نو د دې وجه څه ده؟ نمبر 1 چې کم مین امپورټنټ ډایبټیز یعنی د شوګر هغه مریضان دي چې د هغو کې دا رګونه کمزوري شي، ویک شي او د بلډ سپلای ډیفیکټ پکې راتلی شي. هغې نه وروسته د دو خپې سوځېدل شروع شي او چې کله هم شپه شي نو د دو د خپې سوځېدل سیوا شي، ځکه چې د دو ټول کم هغه مایند او سوچ دی د بیمارۍ طرف ته شي. ورځې دو بیزي داسې څه سوچ نه وي. دویمه پکې کارپل او ټارسل ټنل سینډروم هم کیدی شي. یعنی کارپل ټنل سینډروم په دې لاس کې دلته ډېر رګونه راجمع شي، هغه بیا فردر ډیوایډ شي د نور لاس ته. دغسې په د خپې چې کوم د غټ هډوکی دی دغسې کې ډېر رګونه راجمع شي، هغه بیا فردر سپلای کوي د نور خپې ته، دا رګونه نور خپې ته خواره شي. چې کله هم داسې څه فورس یا داسې څه پریشر په دې ځای اپلای شي نو هغې نه وروسته د لاس او خپې څه انفیل ټایپ محسوسیږي، یعنی لاول خارق شروع شي او بیا سوځي. خو چې کله هم داسې څه بیماري نو ډاکټر د پیشنټ وګوري، د لاس او خپې وګوري، هغه ته پته لګي. درېیمه پکې د وایټامنز د وجې هم کیدی شي، یعنی وایټامن بی او وایټامن بی 12 د وجې هم کیدی شي چې کله هم بدن کې کموالی راشي. د دې تاسو به اورېدلي انجکشن میتوکوبال یا نور داسې کم فلویډز د طاقت څوک ولګوي نو هغه ټایم دا رګونه لږ طاقت پکې ولګي نو دا بیماري لږه کمه شي. خو داسې انجکشن یا داسې کم ټریټمنټس دی د ډاکټر په مشورې سره کوئ. څلورمه پکې بیا الرجي هم راتلی شي، یعنی الرجي د وجې هم خپې سوځېدی شي او نورې هم داسې ډېرې بیماریانې دي چې هغې د وجې خپې سوځي. ویتاوټ اني ډیزیز هم یعنی څه بیماري به نه وي، هغې د وجې هم خپې سوځېدلی شي، یعنی انزایټي کم پیشنټ یې کم کس یې هغه ته هم خپې سوځېدلی شي. اوس راځئ ټریټمنټ د طرف ته چې ټریټمنټ د دې څنګه کوو. نو لاول خو چې مین کاز دی چې څه د وجې د خپې سوځي د هغې ټریټمنټ به کوو. فار ایگزامپل د چا شوګر سیوا کېږي نو د هغه شوګر به کنټرولوو. د هغه شوګر چې کنټرول شي د هغه خپې سوځېدل به کافي حده پورې کم شي. د چا الرجي د وجې کېږي نو هغه الرجي ټایپ هم ټریټمنټ شي، او که چاته وایټامن کمی په بدن کې نو وایټامن هم ټریټمنټ شي. هر قسم ټریټمنټ او هر قسم سیلف میډیکیشن به نه کوو، ډاکټر سره به مشوره کوو. زه امید ساتم انشاءالله چې تاسو به پرې ښه پوره پوهه شئ. الله حافظ.